د هلمند میرمنې وایي د لاسي صنایعو لپاره حکومت ورته زمینه نه ده برابره کړې چې په لاس جوړ سوي توکي په ښه بیه وپلورل سي. مدني پاله شاهناز زیاتوي هلمند کې په زرګونه میرمنې په خپلو کورونو کې د لاسي صنایعو په جوړښت بوختې دي چې په لاس جوړ سوي بېلابېل توکي د بازار د نشتونه پر هټیوالو په ټیټه بیه پلوري. هغه وایي که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې میرمنې به له لاسي صنایعو څخه لاس په سر سي. موږ داسې خوندې لرو چې په کور کې دوی ډېر یعنې د لاسي صنایع د مثال په توګه مثلا دوی خامکدوزي غاړه روغوي، مثلا نور افغاني کالي روغوي، نور شایسته د لاسي صنایع لري. هم موږ مارکیټ نه لرو. د هلمند میرمنې وایي د بازار موندنې په برخه کې هیڅ زمینه نه ده برابره سوې چې په لاس جوړ سوي توکي په ښه بیه وپلورل سي او میرمنې لا زیات کار کولو ته وهڅول سي. فوزیه او خاطره هغه میرمنې دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. دوی وایي که محصولاتو ته مناسب بازار پیدا سي هره میرمن به د میاشتې تر 100,000 افغانیو عاید په لاس راوړي. صحیح ده، یوه خور دې راځي یوه غاړه جوړوي په 4,000 بازار ته هلته تجار ځینې رانیسي په 4,200 مګر امریکا ته خرڅېږي په 20,000. خو دا ده چې اوس هېڅ در سره قیامت نه لري چې هر څه جوړ کړي 2 میاشتې 2 نیمې میاشتې 3 میاشتې کې دوی خواران جوړې کړي هغه باره یا په 2,000 خرڅ یا مانا څوک در سره رانیسي نه. اول ما د یو خور غاړه یوړه مارکیټ ته په دا ټوله مارکیټ مې وګورل په دا ټوله بازار مې وګورل زنانه مارکیټ کې مې یوړه اخر مې په 2,600 کالدارې ورته خرڅه کړله. خدای مهربانه دی دا خو ښه ژوند بیا سم سي خامخا 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ د دوی خامخا کارونه چې دغونه کارونه دوی ښځې وي چې وینې مارکیټ ولري چې شی خرڅ شي. دغه راز بیا د هلمند د ښځو چارو رئیسه وجهه وایي پلان لري ترڅو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار جوړ کړي او په خپل لاس جوړ سوي توکي په ښه بیه خرڅ کړي. رسولې دغه راز له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې د میرمنو د لاسي صنایعو د پیر او پلور لپاره لاس په کار سي ترڅو د ښځو د بیکارۍ او اقتصادي مشکلاتو مخه پرې ونیول سي. بلې و موږ خو پلان درلود مخکې هم چې هغه د اقتصادي مشکلاتو له امله تر اوسه نه دی تطبیق شوی، خو په آینده کې هم موږ پلان لرو چې حداقل یو کوچنی بازار د ښځو صنایع دستي ته یعنې لاسي صنایعو ته باید جوړ سي. د ملي او محلي تجارانو کومک او همکارۍ ته موږ جدي اړتیا لرو. که دوی موږ سره کومک ونه کړي زه فکر کوم چې دغه بازارچه تر پایه پورې فعال نه سي. د میرمنو په وینا که حکومت ورته د لاسي صنایعو د پیر او پلور زمینه برابره نه کړي ډېری میرمنې به د دې کاره لاس په سر چې یوازې به لاسي توکي په نندارتون او اټیو کې د ګوتو په شمیر پاته سي.